دغه روزنیز د ظرفیت لوړونې سیمینار د لوګر ولایت مرکز اول امنیتي حوزې او د شهرا کنډک امنیتي منصوبینو ته په لار اچول شوی و چې پکې 55 تنو د شرطي منصوبینو ګډون کړی و. له 3 ورځنۍ زده کړو ترلاسه کولو وروسته تصدیق پاڼې ترلاسه کړې. ورته مهال امنیتي مسؤلینو له دغه ښوونیز سیمینار څخه موخه د شرطي ظرفیت لوړول، د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د فرمانونو او حکمونو تطبیقول او د کورنۍ چارو وزارت له کړنلارې سره بلدتیا یاده کړه او زیاته کړه چې په دې سره به د شرطي امنیتي ځواکونه خپل وظیفو ته په ښه توګه پاملرنه وکړي. مجاهد هغه څوک ده چې د نظام د راتګ لپاره د الله په دین باندې قرباني ورکړي او اوس هم دغه نظام د ساتنې لپاره د الله رب العزت دغه نظام د ساتنې د دین د ساتنې او د بقا په خاطر دغه قرباني ته تیار ده. دغه راز مسؤلینو په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې داسې ښوونیز سیمینارونو ترسره کېدل به د نظامی چوکاټ سره د ځوانو منصوبینو آشنایي سره د خلکو لپاره به په ښه ډول خدمات ترسره کړي. شرطي کوم قانون چې د امیر المؤمنین حفظه الله لخوا منظور شوی و وزارت داخلي دپاره په دې اړه باندې بشپړ معلومات د دې منصوبینو سره شریک کړل سو او ان شاء الله تعالی دغه منصوبین به په راتلونکي د همدغه قانون پر بنا باندې په خپلو وظایفو کې دنه استفاده کوي. د یادولو وړ ده چې د ناستې په پای کې 55 تنو د شرطي منصوبینو ته تصدیق پاڼې هم ورکړل شوې.